السلام علیکم. کوم ورونه کوم خویندې چې په بلجیم کې اوسیږي غواړي دلته د لایسنس لپاره اکزام لپاره ځان ته سپراک واخلي، نو هغه څنګه اخیستل کیږي؟ هغه تاسو خپله آنلاین هم کوی شئ. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. زه به تاسو ته نن دا طریقه وښیم څنګه دا کیږي. هر یو سټپ فور سټپ باندې به د دې معلومات تاسو درکړم. نو اول به تاسو چې کوئ تاسو به لاړئ ګوګل ته چې لاړئ هلته به ولیکئ رایبوایز بی اکزام ریزرفیر. دا اول چې راغه په دې به کلیک کړئ. نو په دې کې دغه دوم ویب سایټ چې دی اوتو فایلخایت پن بی ای دې باندې به کلیک کړئ. دلته چې راغه دلته معلومات اول درکوي. دلته لیکلي دي چې تیوري اکزام چې دی کاتګوري کنه او بی او سی دی چې دی دا 50 سواله دي او هغه کې باید یو څلوېښت سواله تاسو صحیح کړئ. نو دې کې د ټول معلومات ورکړي چې امتحان څه رقم وي. بیا دلته د ا او ام خ سوالو باره کې ده. خو اوس موږ چې غواړو هغه رایبوایز بی ته کنه نورمال موټر چلولو لپاره د هغوی امتحان صاف کړو. هغه نو څنګه کوم؟ د راسه خواته تاسې ګورئ هلته لیکلي دي تیوري اکزام د ټول لیکلي چې کم یو دي او په کومه ژبه کې کوی شئ چې تاسې ځان هغه ریزرفیرینګ وکړئ. دا به چې مارک اسپراک به ووهئ. دلته چې راغلی بیا دلته دوباره درته وایي چې کم په دې ورقې کې کم امتحانونه تاسې کوی شئ. نو دلته بیا دا ووهئ. دا هم چې ووهه بیا دلته بیا درته وایي چې کم امتحان غواړئ وکړئ. نو دلته ګورئ موټر سو بی سو د موټرسایکل سو ا سو د موټرسایکل وړکي موټرسایکلونه سو نه ټول دلته دي. خو خیر موږ اوتو رایبوایز کاتګوري بی غواړو. دا به چې وغواړو دلته تاسو ته اوس وایي چې دا به ډک کړئ. نو دا به ټول ډک کېږي. نو راځئ دا ډک کړو. نو ما چې هغه فارم چې ډک نو زه بیا دې ورقې ته راغلم. نو دې ورقې کې اوس بیا درته وایي چې کوم ځای کې غواړې امتحان وکړې. اوس مثال ته زه انتورپ کې اوسېږم او د انتورپ پروفینسي چې دی هغه کې دا 3 جونې دي. خو ته کولی شې هر ځای کې وکړې. ضروري نه چې کوم ښار کې اوسېږي هغه ځای کې امتحان وکړې. نو خیر زه دا دیورن ته ورځم. دیورن چې ورځلم دلته بیا راته وایي چې کوم ورځ باندې غواړې امتحان وکړې. نو دلته ګوره 11 د فبروري د 2 میاشتې 15 باندې دا دی. یعنې تیوري اکزام چې دی وختونه ډېر لري پوه شوې. نو په دې کې زه اوس مثال ته 15 وکړم. 15 کې بیا راته وایي چې کم ورځ کم ساعت مثال دا ساعت. نو چې کله زه دا ووایم د دې امتحان هغه سو ریزرویشن وسو. دلته زما ته ولیکه تا امتحان ریزرویشن سو. نو په دې طریقه باندې تاسې کوی شئ خپل امتحانونه هغه ټول داسې صاف کړئ. ضروري نه ده چې هلته ورشئ او هغه اکزام سینټر ته ورشئ امتحان صاف کړئ. یعنې ته خپل آنلاین په اسانۍ کوی شئ. که بیا هم څه سوال یې کوی شئ په کامنټ کې ولیکئ. زه که بیا به څه وسه کېږي چې ما هغه زه به انشاءالله جواب درکړم.